ټوله نړۍ ترېنه اور واخلي. زموږ مظلومیت نه دې څوک غلطه استفاده نه کوي. موږ به وږي یو، تږي به یو، بې کوره به یو، خو بې غیرته نه یو. دا د ټوله نړۍ واوري. که دغومره نور وځپي، د امریکا شرایط نه منو. په هغه وخت کې مو د امریکا شرایطو نه منل چې له پاسه به ډرون B-52 او دلته لکونه امریکایي عسکرو مځکه په موږ سره تبعي کړې. موږ د امریکا شرایط نه دي منلي. په اوس وخت کې چې له موږ سره پاچاهي ده، حکومت ده، دار و مدار ده، د دوی ټول اصلحې چې 15 میلیارده ډالر پرې ورکړي دي، ټول د موږ په لاس کې دي. اوس خو بیخي بدماشي نه منو. اما دلته یوه خبره کوي چې موږ په راتګ سره هم له چا نه اجازه نه واخیستې. که مو پام وي څو موده مخکې زلمي خلیزاد دا خبره وکړه. بیرته په تګ کې هم چاته د دې اجازه نه ورکوو چې موږ ته اجازه راکړي. اوس په هوایي عملیاتو کې هم دغسې دغه یو شي کې دا د تیر نظام غلامانو ته دا خبره راجع کېږي چې هغوی به امریکان زمونږ په اجازه او د افغانانو د مرستې لپاره غلي میلمانه دي. موږ اوله ویلو چې امریکان په راتلو کې چا نه اجازه نه ده اخیستې، خو په تلو کې موږ مجبوره کړه. تړون یې هلته پروت ده چې زه به په دغه تاریخ له افغانستان نه وځم. وروستی امریکایي عسکر چې له افغانستان نه وته، زه په نړیوال هوایي ډګر کې وم. 10 ورځې مخکې له دې چې امریکا نه وځي، ما امریکایي قمندانانو ته ویلي مال په دغه سړک به نور نه تېرېږئ، که تېرېدلی ولمم. قسم په خدای که تر اخرې ورځې په هغه لار تېرې شوي. او هر وخت به یې موږ ته عذر کوو امریکایي جنرالانو. ما ته به ویلې چې دغلته نوجوانان دې موږ مخې ته مه راوله. دا د امریکایانو ډارو. صفري قطعې له ځان نه تاو کړې وه چې کله صفري قطعې لاړې 2 ورځې مخکې له دې چې صفري قطعې له هغه نه ووځي له میدان نه، امریکان یوازې دلته پاتې وو. هر ساعت به یې موږ مشرانو سره اړیکې نیولې چې دغه کسانو ته مو وایي چې موږ څه څه ونه وایي. دا د امریکایانو ډارو. دا ډارن خلک و. بل دوی دومره زړور هم نه دي. د دوی ورسئ، د دوی بیسونه وګورئ، د دوی په کوم ځای کې چې دوی ژوند کوي، د دوی هوټلونه وګورئ. دا هغه ډارن مخلوق، ډارن جنرالان او عسکرو چې ټول سیمټي دیوالونه یې له ځانه تاو کړي او په خپلو